امیر ظهیري صاحب ته خواست کوم چې راشي موږ سره خپلې خبرې شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې موږ کوم ځای کې اوس موجود یو نه دا هند په نوم باندې یادېږي. هند چې کله زمونږ د پښتونخوا صوبه دې د ګندارا وي او ګندارا پوره یو لوی تهذیب تیر شوی دی کنه او دا 2.5 کاله مخکې دلته کې وو او دا هغه باقیات چې دي آثار قدیمه چې دي ناغه اوس هم زمونږ په ټوله پښتونخوا کې خواري دي تر جلال آباد پورې د ټکسلان تر جلال آباد پورې ټول خواري دي. دا ګندارا صوبه وا د پرشین امپایر دا هند د ګندارا صوبې کیپټل سټي دارالحکومت یو نننۍ چې مغونډه نه راخو د جبو د نړیواله راز دا په دې بنیاد باندې را نن ډي ډبلیو چینل لګا هغه باندې نن ما ریپورټ کتلی دی په یو ریپورټ کې دا لیکلو چې 13 کالو کې چې د چا مورنۍ جبه پنجابي ده هغه ته ځان پر خپل جبه باندې بد ښکارا شو نو اوس هغه په فام کې د پنجابي په ځای باندې اردو لیکله. نو دا صرف دی پښتو ده نه بلکې دی پښتو سره سره پنجابي ته او په پاکستان کې چې کم هم جبې دي دا لوکل لینګویج نو ټول د کوم دا خطر پیښه چې د انګلیش او د اردو دا هغه ډومیننت کېدو د وجې نه دا لوکل جبې چې دي نه په ختمېدو باندې دي پر کېدو باندې دي. نو په دې کې صرف سیندي چې کومه کنه سیندي نه هغه خوشبخته دي چې تر 12مه پورې سیندي په سین کې په ټول سکولونو کې کاغه سرکاري سکولونه دي او که شخصي سکولونه دي په ټولو کې لازمي ده تر 12مه پورې. په پښتونخوا کې پښتو چې تر 15مه پورې لازمي خدا خو صرف سرکاري سکولونو کې ده شخصي سکولونه اوس هم هغه نه پڑھاوي بلکې زه خو به دا وایم موږ په دې هم پوه نه شو چې اخر په دې کې راز څه دی چې د پاکستان ریاست خپلې د نورې ژبې چې پروفیسر صاحب وایي چې 2 یا ژبې ویلې شي نو 2 یا ژبو کې خو یو اردو شوه دا نورې چې یو یا کمې دي نو چې په دې کې څه راز دی چې د پاکستان ریاست د یو یا ژبې ترکای ته نه پرېږدي لکه دې لا غلار نه ورګي په کار خدا وا دا خو دې کو چې کوم نه لکه دا سوره ناشنا خبره ده وي د بلوچستان د یونیورسيټي نه د پاکستان ریاست یو څو کسان په دې باندې موچت کړی دي چې هغه سره د بلوچ د یعنی د خپل جبي د پوئټري کتابونه بیا دې ته وګورئ دې تر خبره چې کام پرستا نو داس یو پروپاګاندا شو چې کو سو کوی چې د فلانکې کام پرستا دی انو نیم خلک چې کوم نه دغه صرف په دې باندې خلاف شو د کام پرستا دی نو دا هټکو بیا چې کوم نه داسې هغه ایکسپلویټیشن وشو کنه چې دې ټکو ته بکیمون بد کړي شي نو کله پښتو خبره سو کوي کله پښتونولای خبره سو کوي کله چا د خلیره د باچا خان خبره وته نه ډایرکټ خلک سوي ان پی کې دی خانو د پښتو جبا یا د باچا خان او یا د خوشحال خان دا سره به ان پی ته پاتې شو نو دې کې اوس دی یو خبره باندې بازو د زور ورکما چې ډېر خبره خدا سي چې عاد ریاست پلاس کړي هغه هم سره شو کولای کنه خو څه خبرې داسې دي چې څه کارونه داسې دي چې زمونږ پلاس کې دي نو چې زمونږ کم پلاس کې دي نه کم از کم چې په هغې باندې خو کار وکړو لکه څنګه چې اوس په خپله پښتو لیکل دي نو چې زمونږ دا کوم ځوانان دي نو دوی خو ریاست د دې نه منې کوي که نه چې د پښتو مه لیکه پښتو مه وایه نو د سوشل میډیا چې کوم یو مثبت اړخ دا دی که نه چې دوره یې وکړل چې ډېر زیات زمونږ هلکان داسې دي چې هغوی اوس خپله پښتو ژبه لولي ومو او لیکي یې ومو نو زه وایم چې که موږ په خپله یو او که زمونږ په کورونو کې زمونږ کم کشران دي نو چې دوره کم از کم وکړو چې تر کومې زمونږ نه کېږي نو د ریاست خبرې به پرېږدو هل طرف ته به راشو او دا خپله د پښتو ژبه چې ده نو په خپله به هم لولو لیکو به او کوو به او داسې به خپل دا نور چې کوم کشر زمونږ راتلونکی جنریشن دی چې دی هم د دې نه لرې نه شي او جدا دې نه شي نو دغه یو څو خبرې زما همزوي ډېره مننه کوم چې ما له موقع راکړه وسلام